الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد صب عليه البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، استازو په حضور کی ما د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت مبارک پیش کې. دې روایت کی د هغه چا د پاره ډېر لوی بشارت او زیری دی چې د کم سړي زندگی په دنیا کې په تکلیفونو، په پریشانیو، په بیماریو کې تیریش، او د هغه تکلیفونو او پریشانیو سره سره د هغې رابطه د الله تعالی سره جوړی. هغه د دعا په ذریعه باندې د الله تعالی څخه خپل تکلیف لرې کول غواړي. هغه د الله تعالی پر فیصله او پر تقدیر باندې په زړه او په ژبه باندې څه شکوه او شکایت نه لري. هغه بنده ته دا زیری دی چې کم تکلیف پر تا باندې راغلی دی، که ناجوړي ده، که مسکنت دی، که هر قسمه تکلیف دی، دا د الله تعالی د محبت علامه ده. دا د الله تعالی خپل فضل و کرم دی، او دا د الله تعالی د ناراضګۍ علامه نه بلل کیږي. تاسو ګورئ دنیا کې پر انسان باندې مختلف قسمه تکلیفونه راځي. د دنیا زندگی الله تعالی داسې جوړ کړې ده چې هغې کې بغیر د تکلیف او بغیر د پریشانۍ د روزه پورې نه چا زندگی کړې ده، نه یې څوک کولی شي. کله پر انسان باندې د صحت او د بیمارۍ تکلیف وي، د هغې صحت د هغې سره اتفاق نه کوي، همیشه زندگی په ناجوړي او بیماري کې روانوي. کله پر چا باندې د غربت و مسکنت حالات را روانوي، کله د چا معاشي مشکلات او په کور کې دننه خبره سموي، او کله بیا په کور کې دننه پریشانی او بې اتفاقي او مختلف قسمه تکلیفونه وي. کله پر انسان باندې د قریب مرګ راځي او غم راځي او پریشانی راځي. دا د دنیا د زندګۍ لازمی حصې بلل کیږي. خو دغه تکلیفونه چې د الله تعالی د طرفه پر انسان باندې راځي، د عام طور دوه قسمه بلل کیږي. یو قسم تکلیف په دې شکل باندې ورته کتل کیږي چې دا د الله تعالی قهر دی، دا د الله تعالی غصه ده، دا د الله تعالی عذاب دی، چې الله تعالی د دې بنده سره ناراضه دی، او دا د الله تعالی د ناراضګۍ علامه ده. الله تعالی د خپل ناراضګۍ په خاطر باندې بنده باندې دا تکلیف یې دی او بنده په دې مصیبت کې مبتلا دی. اسی خو د الله تعالی قانون دا دی چې بنده ته د خپل ناراضګۍ او بنده ته د نافرمانی او د ګناه سزا په قیامت کې ورکوي. لیکن الله تعالی قرآن کریم کې وایي چې دنیا کې هم زه د هغې څه سکه کلفه کوم. ولنذيقنهم من العذاب الادنى. الله وی د دنیا د عذاب سکم زپو کم دون عذاب الاکبر، د قیامت د عذاب سمخ کی. ولې کوم په دې ما کې زما حکمت څه دی؟ حالانکه د سزا د پاره ټاکل شوی، خو د آخرت زندگی ده، د قیامت زندگی ده.
الله تعالی وی لعلهم یرجعون زما امید ده چې د دې تکلیف د سکه په خاطر با د دغه بد عمله سره وګرځي د بد ګناه سره وګرځي د بد الله د نافرمانی سره وګرځي نو یو قسم تکلیف چې کله پر بنده باندې راځي عام طور د الله تعالی د نافرمانی علامه او الله تعالی نافرمانه ده الله د خپل قهر او غضب په خاطر پر بنده باندې دا تکلیف دی الله تعالی د مسلمان قوم د دغه سي تکلیفو سره وساتي او دویم قسم تکلیف کله کله الله تعالی پر انسان باندې جدي اغه د الله تعالی د محبت په خاطر چې الله تعالی بنده ته د لوړې درجه اراده کړې ده چې هغه درجه ته ورسي لیکن بنده په عمل کې کمزور دی هغه درجه ته ځان نشي رسولای نو الله تعالی پر د باندې یو تکلیف شي دی او د تکلیف سره د صبر استعداد کی پیدا کی د هغه تکلیف په خاطر باندې په ډېر لند مزل باندې بنده هغه لوړو درجو ته الله تعالی دستی ورسي نو هغه تکلیف بیا د الله تعالی فضل او کرم بلل کیږي هغه تکلیف د الله تعالی د فار د طرف یو رحم بلل کیږي او هغه تکلیف د دې بنده سره د الله تعالی د محبت علامه او دلیل بلل کیږي او سوال دا دی چې موږ باندې چې کله تکلیف راسي نو موږ به د دې څه پېچان کوو موږ به د دې معرفت او شناخت څنګه کوو چې دا تکلیف د الله تعالی د رحمت علامه ده او که د الله تعالی د قهر او د غضب علامت ما درته هر سړی دنیا کې د تکلیفاتو سره مخامخ کیږي د پریشانۍ سره مخامخ کیږي هر سړی په خپل ګریوان کې نظر کښته کولی شي او ځان ته د خپل تکلیف معلومات کولی شي چې پر ما چې کوم تکلیف دی دا د الله قهر او غضب دی که د الله تعالی رحمت او محبت دی علماء لیکلي دي کچیری د تکلیف په وخت کې د انسان د الله تعالی سره رابطه کم شي د انسان په زړه په ژبه باندې د الله تعالی پر دغه فیصله باندې شکوي او شکایتونه پیدا او کله کله د ژبې صداز خبرم ښکاره کیږي چې الله دا تکلیف ولی ما ته راکول کیږي یا الله په دې ټول کلی کې د دې تکلیف د پاره زما انتخاب ولی سوی دی یا الله ما څه جرم کړی دی چې زه په دې تکلیف کې مبتلا یم دا یو قسم شکوه ده دا یو قسم شکایت دی او دا یو قسم د ناراضګۍ د الله وینا ده چې د الله تعالی د طرفه کوم احکام راغلي دي په هغه احکامو کې د سړي څخه کمزوري شروع په لمانځه کې کمزوري ځینې شروع مخکې وظیفه کوله اوس وظیفه ته زړه نه ورغواړي او مخکې دعا او ژړا کوله الله تعالی ته د الله تعالی سره رابطه جوړوله لیکن هغه دعا او ژړا کولو هغه رابطې ته وزړه نور غواړي زړه ځینې مات دی د دې تکلیف د لرې کولو دپاره ظاهري اسباب ټوله لټوي حکومت ته مرزغلي چې زما تکلیف لري او دغه رقم ډاکټر له مرزغلي چې زما تکلیف لري او یو صاحب دولت چې په کوم ځای کې د تکلیف د لريوالي یو سرک ویني یو سرونه ویني د هغه ځای ته ځان رسي او د خپل تکلیف د لريوالو د پاره منډي او ترنډي وي لیکن نه پزړه کې توبه راځي نه پزړه کې استغفار راځي نه دعا ته فکر ستا نه ژړا ته فکر ستا نه د الله تعالی رابطې ته فکر ستا بلکې د الله تعالی سره پر رابطه کې د غسړي ډېره کمزوري او کمی راس نو په دې باندې پوسه چې دی غریب باندې چې کم تکلیف دی دا د الله تعالی د ناراضګۍ په وجه راغلی دی او چې کم تکلیف دی الله تعالی دې سړي ته په قهر او په غصه باندې دی او چې کم تکلیف دی د هغې په ذریعه باندې الله تعالی په دنیا کې دې سړي ته د خپلې بدعملۍ سزا وله ورکوي لیکن که چیرې د تکلیف په وخت کې د ناجوړۍ په وخت کې د غربت و مسکنت په وخت کې او د نورو تکالیفو په وخت کې د انسان د الله تعالی سره رابطه جوړوي انسان دعا کوي انسان ژړا کوي او الله تعالی ته همیشه خپل عجز عاجزي پیښوي الله تعالی ته خپل ګریه او زاري پیښوي چې الله تکلیف ستا د طرفه ده ستا فیصله ده او ستا فیصله زما پر دې سر او سترګو باندې قبوله ده که پر ما باندې د مسکنت فیصله ده هم زما قبوله ده که پر ما باندې د بیماری فیصله ده هم زما قبوله ده او که پر ما باندې د بلې پریشانۍ فیصله ده یا الله زما قبوله ده خو لیکن زه کمزور یم زه عاجز یم زه د دې تکلیف برداشت نشم کولی یا الله د دې تکلیف زما خلاص کا او ما ته د عافیت او د اسانۍ زندګي راکړه هغه سړی په دې خپل زړه کې د تکلیف احساس کوي هغه سړی په دې خپل زړه کې د دې تکلیف درد محسوسوي
او هغه سړی د دې زړه د درد په خاطر باندې د دې سترګو څه اوښکې راتویوي، لیکن د الله تعالی پر فیصله باندې، د الله تعالی پر تقدیر باندې، د الله تعالی پر قضا باندې یوه ذره شکوه او شکایت نه کوي، نه د الله تعالی د نافرمانۍ کلمه د دې ژبې څخه ادا کوي. د تکلیف د حل دپاره کوشش کوي او د تکلیف د حل عقیده دا ده چې زما تکلیف نه په ډاکټر باندې لرې کیږي، نه په حکومت باندې لرې کیږي، نه په بله ذریعه او په راحت باندې لرې کیږي. زما د تکلیف لرې کول صرف زما د رب په لاس کې دی. نو د ټولو څه زیات د خپل رب ته توجه وي او د خپل بدعملۍ څخه دستي توبه کاږي، د خپل رب سره په عاجزي او په ژړا باندې رابطه کوي او خپل رب ته چې څنګه عاجزي یې مخکې کوله هغومره د ده په عاجزي کې زیاتوب راځي، چې څومره لمونځ یې کوی هغومره د ده په لمانځه کې زیاتوب راځي، چې څومره د الله سره رابطه او په هغه رابطه کې ورځ په ورځ باندې زیاتوب راولي، نوره ژړا کوي، نوره عاجزي کوي، نوره خپل رب ته خپله ګریه او زاري پیښوي. نو په دې باندې پوه شه چې الله تعالی دغه تکلیف پر ده راوستلی دا د الله تعالی د محبت علامه ده. په دې تکلیف سره الله تعالی د اجر او ثواب ورزیاتوي او د دې تکلیف په ذریعه باندې الله تعالی په د په درجاتو کې بلندي او لوړوالی راولي. اوس د انسان په دماغ کې دا سوال راځي چې کله د الله تعالی د دې بنده سره محبت او مینه ده نو خو الله تعالی محب دی او دا بنده محبوب دی، الله تعالی عاشق دی او دا بنده د الله تعالی معشوق دی، ځکه د الله تعالی د بنده سره عشق او مینه او محبت دی. او په دنیا کې دا قانوني چې د یو چا د چا سره محبت وي نو محب خپل محبوب ته راحت او اسانی رسي، محب خپل محبوب ته تکلیف او مشقت نه رسي، بیا الله تعالی دا بنده ولې په تکلیف او مشقت کې اچي. چې کله نیک بنده دی الله تعالی ته خوش بنده دی او د الله تعالی د دې بنده سره محبت او مینه ده، بیا الله تعالی پر دې باندې تکلیف ژدي ولي. د هغې وجه بنیادي وجه دا ده چې د هغې بنده زندگی په دنیا کې ده او دنیا داسې ځای دی، الله داسې منزل پیدا کړی دی چې دې کې د روسه بې تکلیفه زندگی چا تیره کړې نه ده او په دې دنیا کې بې تکلیفه زندگی د روسه چا لیدلې نه ده او نه په دې دنیا کې داسې څوک تیر سوی دی چې هغې تکلیف نه یې لیدلی او نه په دې دنیا کې داسې څوک راتللی سي چې هغې بې تکلیفه زندگی تیره کړي. که په دنیا کې هر څومره لوی پیغمبر او نبی وي، که په دنیا کې هر څومره لوی بزرگ او ولی وي او که په دنیا کې هر څومره لوی سرمایه‌دار وي او که په دنیا کې هر څومره لوی بادشاه ملک او بادشاه مملکت وي، د هغې زندگی بغیر د تکلیفه په دنیا کې نشي تېرېدلی. که یو سړی دا کوشش کوي چې زه به په دنیا کې ډېر مال او دولت راجمع کړم، زه به بې تکلیفه زندگی تېره کړم. که د یو سړي دا کوشش وي چې زه به په دنیا کې ښه منصب او حکومت پیدا کړم، زه به زندگی بې تکلیفه تېره کړم، نو دا یو حقیقت دی چې هغه سړی د دنیا د حقیقت څخه ناخبره سړی بلل کیږي. د دنیا حقیقت الله تعالی داسې نه دی پیدا کړی چې په هغې کې پر سړي باندې تکلیف رانسي، ځکه دا دنیا یو منزل دی، دا هغه منزل دی چې د تکلیف او د پریشانۍ او د خوشحالۍ او د اسانۍ څخه ګډوډ منزل دی. که د یو طرفه څه پریشاني وه د بل طرف څخه به خوشحالي راځي، که د یو طرف څخه ناجوړي وه د بل طرف څخه به اساني راځي، او که د یو طرف څخه انسان په سختو حالاتو کې و د بل طرف څخه د انسان سره اساني راځي. چاته الله تعالی مال او دولت ورکړی د هغې څخه صحت اخیستی، چاته بیا الله تعالی صحت ورکړی د هغې څخه مال او دولت اخیستی. چې کله د انسان ټولې خوشحالۍ په نصیب کیږي، هغه منزل چې د انسان ټوله زندگی په اسانی کې تیریږي، هغه منزل دنیا نه ده، هغه منزل جنت دی چې د هغې په باره کې الله تعالی وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هلته نه پر چا باندې بیره راځي، نه پر چا باندې غم راځي، هلته نه پریشاني سته، هلته نه مصیبت سته، هلته نه تکلیف سته. او دویم منزل الله تعالی داسې پیدا کړی دی چې هغې بیا صرف اور صرف مشکلات دي، هلته د خوشحالۍ بوی نسته، هلته د خوشحالۍ یوه ذره نسته، چې هغې د جهنم منزل دی چې د هغې په باره کې الله تعالی وایي انی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین. هلته د الله تعالی داسې عذابونه دي چې ما لا عین رات چې نه سترګو لیدلي دي، نه وږو اورېدلي دي، نه سترګو نه د انسان په دل او دماغ کې د هغې تصور او فکر راغلی دی. لیکن د دې په مقابل کې دریم منزل چې دنیا ده، نو دنیا امتحان دی او دا امتحاني زندگی ده
که چاته الله تعالی غربت و مسکنت ورکیم د انسان امتحان ور باندې اخلي او که چاته الله تعالی مال او دولت ورکي هم امتحان ور باندې اخلي که چاته الله تعالی ښه صحت ولا ورکیم د بنده سه امتحان اخلي او که چاته الله تعالی بیماری او پریشانی ور نصیب کی دا غي په ذریعہ الله تعالی د دې بنده سه امتحان اخلي دا دنیا دا داسې منزل دی چې دا بغیر د تکلیف دروسه چانه د تیر کړي حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه په خپل مواعظ کې یو قصه را نقل کړي ده هغه لیکلي دی یو سړی د حضرت خضر علیه السلام سره ملاقات اوس دا خبره چې حضرت خضر علیه السلام نبی او کولی دا پر خپل ځای مستقل بحث دی خو صرف زه دومره ویلی سم چې حضرت خضر علیه السلام الله تعالی یو بنده مستجاب الدعوات ګرځولی و چې الله تعالی به د هغې دعاګانې همیشه قبلولی نو د یو سړي د حضرت خضر علیه السلام سره ملاقات اوس هغې د حضرت خضر علیه السلام څه غوښتنه وکړه هغې حضرت خضر علیه السلام ته دا ویل چې ته ماته داسې دعا وکړه چې الله تعالی ماته په دنیا کې غم او پریشانی را نصیب نه کړي زما زندگی په خوشحالی کې تیر سي او زما زندگی په راحت کې تیر سي زما زندگی په اسانی کې تیر سي ته ماته داسې دعا وکړه چې الله تعالی ما په دنیا کې د غم او د پریشانی څخه محفوظ وساتي او زه ټوله دنیا په خوشحالی کې تیر کم زما حضور ته غم او پریشانی را نسی حضرت خضر علیه السلام هغه بنده ته وی بنده سړی دنیا داسې منزل ده چې پای کې دروسه چا به پریشانی زندگی نه ده کړې او که زه هر څومره تا ته دا دعا وکم چې الله تعالی دې بې پریشانی او بې غمه زندگی در نصیب کړي لیکن دا منزل الله تعالی داسې جوړ کړی نه دی په دې کې که نبی راځي که ولی راځي که بزرګ راځي که صاحب منصب او صاحب اقتدار راځي هغې باندې خامخا په دې منازلو کې تکلیف راځي آخر حضرت خضر علیه السلام هغه سړي ته وایي چې البته یو څه در سره کولی سم هغه دا ده چې ولاړ شه په دې دنیا کې وګوره په دې ښار کې لټون وکړه طلب وکړه چې کم سړی دی د وسا زندګۍ د خوشحاله زندګۍ مالک ولیدی راسه ماته راوښیه زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د هغه سړي په شان زندګي درکړي دا در سره کولی سم چې کم سړی دی په دنیا کې خوشحاله پیدا کړي مال راسه ما ته ووایه چې دغه سړي غوندې زندګي غواړم زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د دغه سړي په شان زندګي در نصیب کړي هغه سړی ډېر خوشحاله دی او دا خبره پر مزاج باندې ډیره برابر سوه هغه سړی د داسې چا په طلب و تلاش کې د ښار کوڅو او بازارو ته راووتی چې هغې خوشحاله سړی د خضر علیه السلام څخه د دعا په ذریعه د هغې غوندې زندګي غوښتنه وکړي چې کله په کوڅه کې په بازار کې روان دی کله یو سړی وویني چې یاره د دې سړي به ډېره وسا زندګي نه په سوچ کې داسې راسي چې د دې سړي غوندې زندګي مې کشکې غوښتې وای دوباره برته فکر ورسره پیدا سي چې داسې نه چې دا په یو غم باندې اخته وي در هغه سړي تیر سي دویم سړی پیدا کوي دریم سړی پیدا کوي د چند کسانو متعلق دا سوچ وکړي چې شاید د دې به ښه زندګي لیکن پر هغې باندې اطمینان نسي کولی او پر هغې باندې صبر نور نسي کولی او د دې سم بیره ورسره ده چې داسې نه چې دا خلک برته په یو تکلیف باندې اخته وي چې کله د ښار مابین له راورسېدی د ښار بهترین علاقه ده او په دې بهترین علاقه کې د یو جوهري او د یو زرګر دکان ته ودرېدی چې هغې ته د ښار په وس کې د ښار په بهترین علاقه کې الله تعالی بهترین جایداد او بهترین ځای ور نصیب کړی دی او د هغې دکان او د هغې هغه جایداد ټول د زرو د جواهرو سره لبریز او ډک دی او هغه سړی پر یو ډېر عالیشانه منزل او کرسي باندې ورته ناست دی او خادمان ورته ګرځي او نوجوانان ښایسته زامن ورته ګرځي هغې ټوله خدمتونه کوي او دی د دې دکان پر دخل باندې ناست دی صرف هغه مال و دولت راټولوي او چې کله د دکان دروازه ته ودرېدی نو د باندې هغې ته د هغه وخت اعلی او بهترینه سوارلي ولاړه ده او چې کله یې پوښتنه وکړه هغې ته الله تعالی بهترین کور هم ورکړی دی او بهترین جایداد او بهترینه اساني یې ورکړې ده د هغه سړي آخري په زړه کې دا فیصله وکړه چې زه به حضرت خضر علیه السلام ته ځم او د حضرت خضر علیه السلام څخه به د دغه سړي زندگی غواړم او د دې سړي ماته ډېر په راحت را معلومیږي نو الله تعالی ماته په زندگی کې د دې سړي غوندې راحت او مال و دولت او عزت را نصیب کړي چې کله واپس را روان سو د ځایه پورې ولاړی بیرته په سوچ کې سودایي دی
دا سودا او فکر ورسره ولاړ سو چې داسې نه وي باطني په یو بیماري باندې اخته وي ماره ورله کوشش یې دا وکړي چې دا سړي څه پوښتنه وکړي چې سړی زما سره خو خضر علیه السلام وعده کړې ده چې ته ورسه په ښار کې او راحتمن سړی پیدا که زه به دعا درته وکړم الله به د هغې په شان زندګي درکړي ما چې په ټوله ښار کې وکتل ستا راحت او ستا مال و دولت او ستا عزت و زندګۍ ما ته ډېره مزه او خوند راکړله نو زه ایا ستا غوندې زندګي د خضر علیه السلام څه وغواړم په دعا باندې او بیا ورته وویل چې سړی ته خو به باطني په یو تکلیف باندې اخته نه یې د چې کله خبره ورته وکړله د هغه سړي در سترګو اوښکې راغله باره یې دی در لاس ونیوی د دکان یو کنج یو پسخانۍ ته یې بوتسي باره ورته سړی د خدای په خاطر چې زما غوندې زندګي ونه غواړې زه چې په کم مشقت کې مبتلا یم زما دا عقیده ده چې په دې ټوله ښار کې په داسې مشقت کې څوک نه دی مبتلا باره ورته وویل چې نورې څه کوې زه به یوه خبره درته وکړم چې دا کم زامن ماته ګرځي او زما پر اړخ شاوخوا باندې زما زنانه داسې بد اخلاقه زنانه ده چې د هغې ټوله زندګي په زناکاري کې تېرېږي دا یو زوی زما څه نه دی او زما د په الله قسم چې د هر زوی ته ګورم د هغې په خاطر باندې زما دا زړه سږي سره خوري او دا زړه مې سوځي او زه په ورځ کې هره ورځ د خپل مرګ خواست کوم او زه د دې زامنو لیدل نسم برداشتولی او نه د دې کور او نه د دې زنانې لیدل برداشتولی سم لیکن بل طرف ته ورته مجبوره یم د دې سره مې زندګي روانه ده نو هغه سړي ورته وویل چې د خدای په خاطر زما غوندې زندګي چې ده دعا په ذریعه باندې د خضر علیه السلام څه ونه غواړې د هغه سړي پر دې ځای باندې عقیده سوه چې دنیا کې خوشحاله سړی نسته دنیا کې چې کم چاته الله تعالی زندګي ورکړه د هغه زندګۍ یو لازمي حصه دا ده چې پر هغه سړي به پریشاني راځي پر هغه سړي به مشقت راځي پر هغه سړي به تکلیف راځي پر هغه سړي به غم راځي کله به د اسانۍ زندګي کله به د سختۍ زندګي کله به یو حالت کله به بل حالت چې کله د حضرت خضر علیه السلام سره ملاقات نو حضرت خضر علیه السلام ورته سړی تا چې زما سره د راتګ وعده کړې وه نو ته په خپله وعده کې ورک سولې نو هغه سړی ورته وایي چې ما خو ټوله ښار تلاش کړی او ما د ښار ټوله بازارونه تلاش کو او د ښار د ټولو خلکو معلومات ما وکړئ ما ته په خپله زندګي کې په دې ښار کې خوشحاله سړی را معلوم نه سو او د پریشانۍ څخه خلاص سړی را معلوم نه سو نو ځکه ما خبره پر هغه ځای باندې هغسې پرېښوله حضرت خضر علیه السلام هغه سړي ته ویل چې سړی دا یو حقیقت دی چې دنیا الله جوړه کړې داسې ده چې په دنیا کې سړي ته خامخا خوشحاله زندګي نه ورکول کېږي چې خوشحاله زندګي د چا په نصیب کېږي هغه صرف جنت دی او چې پریشانه زندگی د چا په نصیب کیږي هغه صرف جهنم دی سړی دلته کله سړی خوشحاله وي کله سړی ناراضه وي دلته به کله سړی جوړي کله به سړی بیماري کله به دلته سړی دولت و مال و هر څه لري او کله به د هر څه څه فارغ وي د دې دنیا نظام الله داسې جوړ کړی دی نو د خوشحالۍ دعا مه راسه غواړه البته زه به دا دعا درته وکړم چې الله تعالی دې د عافیت و سلامتۍ زندګي در په نصیب کړي نو زه دا وایم چې دنیا زندگی الله جوړه کړې داسې ده تاسو ګورئ د دنیا کې کله چاته مال او دولت الله تعالی ورکړي لیکن د هغې څخه بیا کله صحت برته پورته کړي کله یو چاته صحت ورکړي د هغې څخه بیا مال او دولت پورته کړي کله یو غریب د باندې معاشي حالات د هغې برابر وي لیکن چې په کور کې دننه ورسي ورور د ورور وینه تویولو ته تیار دی او لور د مور سره په ژبه نه پوهېږي او خواښې هم ورور په ژبه نه سره پوهېږي کله انسانان د ننه په خپل ژوند کې سره راضي سره خوشحاله وي لیکن د باندې معاشي حالت د هغې سره برابر نه وي زه ډېر ځله دا وایم چې دنیا الله داسې جوړه کړې ده که دې په کومه زمانه کې خوړلی سوه په هغه زمانه کې پیدا کولی نه سي که دې په کومه زمانه کې پیدا کولی سوه په هغه زمانه کې بیا خوړلی نه سي دلته داسې نه شي کېدلی چې خوړلی به هم سي او پیدا کولی به هم سي که د یوه سمه سوه بله کږه راځي او که بله سمه سوه بله کږه راځي نو دنیا دا د پریشانیو ځای دی دا د مصیبتونو ځای دی خو لیکن مصیبت ما مخکې درته دوه قسمه دی که چیرې د مصیبت په وخت کې سړي د خپل رب سره رابطه وي او د دې مصیبت لرېوالی سړی په دعاو په عاجزیو په زاریو باندې غواړي خو بیا دا مصیبت د الله تعالی رحمت دی او دا د الله تعالی د محبت دلیل و علامه ده او که د مصیبت په وخت کې سړي د خپل رب سره رابطه کاټ سي د نورو حالاتو په ذریعه باندې د مصیبت لرېوالی غواړي
لیکن په لمانځه کې کمی راسي، په دعا کې کمی راسي، په توبه کې کمی راسي، په استغفار کې کمی راسي. په دې باندې پوه سه چې دا محبت، دا مصیبت، دا د الله تعالی د ناراضګۍ علامه ده او الله تعالی د قهر او د عذاب په شکل پر دې بنده باندې دغه مصیبت یې شوی دی. لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک هم راځي: اذا احب الله عبدا صب عليه البلاء. چې کله الله تعالی د یو چا سره محبت کوي، الله تعالی پر هغې باندې مصیبتونه رااستوي. بیا پر هغې باندې مصیبتونه د باران په شکل راځي. د باران څاڅکي قانون دا دی چې یو وچ سوی نه دویم لګېږي، چې دویم وچ سوی نه دریم لګېږي. بیا پر هغې غریب باندې داسې مصیبتونه راځي چې د یو مصیبت څخه خلاصوي نه په دویم کې مشلي، چې د دویمه څخه خلاصوي نه په دریم کې مشلي. دا کله کله الله تعالی د محبت په خاطر باندې داسې کوي. لکه بعضو روایتو کې داسې راځي چې یو فرشته د الله تعالی څخه سوال کوي: یا الله، په دې ټول کلي او په دې ټول محل کې بهترین انسان دغه دی، عبادت هم دی کوي او ستا فرمانبرداري هم دی کوي او نیک بنده هم دی او هر عبادت پر خپل وخت باندې ادا کولو ته هم دی تیار دی، لیکن په دې ټول کلي کې مسکنت هم د نه نصیب دی او په دې ټول کلي کې بیماري هم د نصیب ده او په دې ټول کلي کې در مصیبتو در ستړو هم دی لاندې دی. آخر ولي؟ نو کله کله ملائکې د الله تعالی صدا سوال کوي. الله تعالی ورته ملائکو پرېږدئ، زما بنده دی، ما ته د دې خپل بنده ژړا، ما ته د دې خپل بنده توجه، ما ته د دې خپل بنده ګریه او ما ته د خپل بنده رابطه ډېر مزه او خوند راکوي. چې زه کله پر ده باندې مصیبت کښېږدم، دی ما ته ژړا ډېره کي. چې کله زه پر ده باندې مصیبت کښېږدم، دی زما سره رابطه ډېره کي. او چې کله زه پر ده باندې مصیبت کښېږدم، دی د شپې راکښېني او ما ته در سترګو اوښکې تویوي او زما سره ما ته عاجزي او زارۍ کوي، ما ته د دې بنده اوښکې، ما ته د دې بنده رابطه او عاجزي، دا ما ته ډېره مزه راکوي. نو په دې خاطر زه پر ده دا مصیبت راولم. اوس حدیث قدم په سند کې لږ کمزوری دی، لیکن د دې هم معنا ډېر احادیث راغلي دي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملائکو ته وایي: ورسئ په پلانکي کور کې په پلانکي بنده باندې ناجوړي او مصیبت کښېږدئ. په دې وجه باندې زه د هغې بنده ژړا ډېره محبوبه بولم، ما ته د هغې بنده رابطه ډېره مزه او خوند راکوي او ما ته د هغې بنده ژړا او ګریه ډېره محبوبه ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ورسئ هغه بنده په مصیبت باندې اخته کړئ. ځکه مصیبت دا ډېر ځله د الله تعالی د محبت علامه وي او د هغې علامه د محبت په خاطر، د هغې مصیبت په خاطر باندې بنده الله تعالی کله د درجاتو د بلندیو ذریعه ورته ګرځوي او کله د بنده د ګناهونو د مغفرت ذریعه ګرځوي. کله کله الله تعالی د یو بنده متعلق دا اراده کړي چې لوړې درجې به ورکوي او د لوړو درجو دپاره اولنی بنیاد دا دی چې دغه بنده زندګي به د ګناهو څخه صفایي. لیکن دنیا کې د انسان زندگی د نفس د شیطان سره ده او د نفس و شیطان په خاطر باندې انسان ضرور په ګناه کې راځي. نو بیا الله تعالی پر هغه بنده باندې بیماری کښېږدي، بیا الله تعالی پر هغه بنده باندې ناجوړي کښېږدي، بیا الله تعالی پر هغه بنده باندې تکلیف کښېږدي، بیا الله تعالی پر هغه بنده باندې مسکنت او غربت راولي. د هغې په خاطر باندې چې دی کله د هغې بیمارۍ سره پورته کېږي یا د هغه تکلیفه سره وځي، د هغې په ذریعه باندې الله تعالی دی د ګناهو څخه داسې صفا کړي لکه د منې په زمانه کې چې سړی د درختې تنه ونیسي او چې په زوره باندې په قوت باندې حرکت ورکړي سره ویښوري چې د هغې هغه وچې پاڼې څنګه را رژېږي، د ده د زندګۍ څخه دا ګناهونه الله تعالی داسې ورژوي. نو بیا چې کومه د خیر اراده ورته کړې ده، الله تعالی هغه د خیر مقام ته په ډېره اسانه طریقه باندې ورسوي او دغه مصیبت او دغه ناجوړي الله تعالی د ده د فاقې ذریعه کړي، الله تعالی د ده د ګناهونو د مغفرت ذریعه کړي او چې دی کله د الله تعالی دربار ته حاضرېږي هغه وخت کې د ده په عملنامه کې بالکل ګناه نه وي. تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي: ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. دې دنیا کې چې څومره تکلیفونه او مصیبتونه پر انبیاو باندې راغلي دي، د هغې څه وروسته زیات دویمه درجه پر اولیاو باندې راغلي دي. بیا چې څومره نیکان بندګان دي پر هغې باندې ډېر تکلیفونه الله ایښي دي. زموږ انبیاو کې څوک حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دې لقب دی ابو الانبیاء. د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په نسل کې الله 10,000 انبیا راوستلي دي.
او په ټولو انبیاو کې الله تعالی د لقب د خلیل ورکړی دی. خلیل معنا دوست. ابراهیم خلیل الله معنا د الله دوست. لیکن تاسو د ابراهیم علیه السلام د زندګۍ داستانونه وګورئ، پر هغې باندې کوم تکلیفونه دي چې کله په مصر کې د فرعونیانو بتان مات او چې کله فرعونیان رالو هغې دستي د ابراهیم علیه السلام ذکر نمرودیانو بتان مات کو، هغې دستي د ابراهیم علیه السلام ذکر نمرود ته وکړي. او چې کله د هغې په مقابل کې ودرېدی نو بیا هغې د سزا دپاره یو بدترین دربار جوړ کړي. په هغه دربار باندې هغه ناست دی، یو غټ دربار جوړ دی. ابراهیم علیه السلام 18 کلن نوجوان دی، د هغې په غاړو په لاسو کې زنځیرونه دي، د یو مجرم په شکل هغه دربار ته ولاړ دی. هغه واقع هغه ظالم حاکم د ده څه پوښتنه کوي، وایي من فعل هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ای ابراهیم زموږ د دې خدایانو سره چا داسې عمل وکړي؟ دی ورته بل فعلهم کبیرهم، ما خو دا اورېدلی دي چې تبر د غټ بت پر وژه باندې پروت و، نو هغه غټ بت ستاسو د دې نور خدایانو سره داسې کړي دي. هغه ورته ابراهیم زموږ بتان، دی ورته فاسألهم، تاسو پوښتنه ځینې وکړي. هغه ورته دا خو نه خبرې کوي، نه اوري، نه چاته جواب ورکوي او نه د چا د خبرو استعداد اورېدلو صلاحیت لري. دی څه ورته وایي افل لکم ولما تعبدون، تاسو غرق سئ، ستاسو خدایان دې غرق. یار په خپله خوله باندې دا وایه چې دا نه اوري، بیا په خپله خوله باندې دا وایه چې دا نه د اورېدلو صلاحیت لري، او په خپله خوله باندې دا وایه چې دا یو کاڼی و ډبره ده، د چا حاجت نه قبلولی سي، نه د چا مدد کولی سي، بیا پر سجده باندې څنګه ورته پروت دي. هغه دستي ورته وایي من ربک یا ابراهیم، چې د دې خدایانو خدایي نه منې، ستا خدای څوک دی؟ دی ورته ربي الذي یحیي و یمیت، زما خدای هغه دی چې هغې انسانانو ته مرګ و ژوند ورکوي. هغه ظالم حاکم دستي ورته انا احیي و امیت، دا کار خو زم کولی سم، بیا خو زم رابیم. هغه دستي یو سړی چې هغې د قتل مستحق نه و، هغه یې قتل کوي، او دې سړي ته مې مرګ وله ورکړي. یو سړی د مرګ سزا ته ولاړو، هغه یې آزاد کوي، دې سړي ته مې ژوند وله ورکړي. ابراهیم علیه السلام څه ورته وایي ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، زما رب دویم کار دا کوي چې هغه لمر د مشرق له خوا سره راخیږي، که ته رښتیا ځان ته رب وایې نو ته د مغرب سره وخیږه. فبهت الذي کفر، هغه کافر د ابراهیم علیه السلام په جواب کې لا جواب بس. نو بیا ابراهیم علیه السلام باندې دویم مصیبت هغې د نمرود اور ته غورځېدل دي. او د هغې څه وروسته ابراهیم علیه السلام د هغې ځایه څه بیا هجرت کوي، فلسطین ته راځي. په الخلیل ښار کې د ابراهیم علیه السلام زندگی تیریږي. بیا ابراهیم علیه السلام خپل یو نیم کلن بچی او د خپلې زنانې سره د فلسطین څه بیا په حجاز مقدس کې د بیت الله پر مقام په غتور غروب کې پرېږدي. او چې کله بچی 7 کاله ته رسیږي، بیا ابراهیم علیه السلام ورځي د هغې بچي پر دې غاړه باندې په خپله باندې چاړه تېروي. نو ما درته ویل دا هغه امتحانات دي چې ابراهیم علیه السلام باندې علاج دي. لیکن ابراهیم علیه السلام څوک دی؟ هغې د 10,000 انبیاو پلار دی او هغې لقب ابو الانبیا دی. د هغې په مثل انسان د ده په عصر کې الله تعالی بیا نه دی پیدا کړی. نو زه دا وایم چې کوم مصیبتونه پر انسان باندې راځي، دا د الله تعالی د محبت علامه وي، او کله کله الله تعالی انسان ته د لوړو درجاتو اراده کړي. یو روایت کې راځي چې کوم چا په دنیا کې زندگی په مصیبتونو، په ستړو، په ناجوړیو، په تکلیفو، په پریشانیو کې تېره کړي، نو الله تعالی به د قیامت په میدان کې دغه بنده سره سرګوشي کوي. سرګوشي دې ته ویل کېږي لکه یو دوست چې پر بل دوست باندې لاس واچي، باره په دې غوږ کې د محبت په خاطر خبر ورته کوي. نو الله تعالی به دې بنده ته ای بنده پر ما باندې ارزانه نه وې، او زما په خزانو کې کمی هم نه و، ما پر تا باندې زندگی ټوله په مسکنت کې تیره کړه، ما پر تا باندې زندگی ټوله په ناجوړي کې تیره کړه، او ما پر تا باندې زندگی ټوله په پریشانی کې تیره کړه. بنده پر ما ارزانه هم نه وې او زما په خزانو کې څه کمی هم نه و. صرف ستا دپاره مې دغه نعمتونه تیار کړي دي، او دې نعمتو ته په خپل عمل باندې ته نسې را رسېدلی، او نن په هغه ناجوړي، په هغه غربت و مسکنت، په هغه پریشانی باندې ما ته نن دې درجو ته راورسولې، او دا نعمتونه مې ستا په نصیب کړو.
او دی چې کله هغه نعمتو ته ګوري هغه نعمتونه داسې چې ما لا عین رأت چې نه سترګو در اوسه لیدلي ولا اذن سمعت نه غوږو اورېدلي ولا خطر على قلب امرئ نه د انسان په دل او دماغ کې د هغې فکر و تصور راغلی او چې کله عام خلک د ده نعمتو ته ګوري چې هغه غریب ته الله تعالی دا نعمتونه ورکو هغه بیمار ته الله تعالی دومره لوړ نعمتونه ورکو او هغه پریشان حاله سره الله تعالی داسې احسانات وکړو نبی هغه پیغمبر علیه السلام ویل یود اهل العافیه لو ان جلودهم قد قرضت بالمقاریض چې کم چا په زندگی کې راحت و د کم چا زندگی د مال او دولت زندگی و د کم چا د زندگی او سایه او راحت و هغې به دا تمنا کوي چې کاش په دنیا کې مې بدنونه په غچانو غچ سوي وای خو دا نعمتونه نن زموږ هم نصیب وای او د دې نعمتونو مستحق موږ هم نن په دنیا کې په قیامت کې جوړ سوي وای نبی الله تعالی د خپل حکمت ماتحت پر انسان باندې تکلیف راولي او پر انسان باندې مصیبت راولي او د هغې په خاطر باندې انسان ته ډېرې لوړې درجې ول ورکوي د الله تعالی ترتیب داسې دی چې کم څوک دنیا کې د الله تعالی مقرب نزدې بندگان دي د ټولو څه مخکې الله تعالی پر هغې باندې تکلیف پېښتي د ټولو څه مخکې بیماري پر هغې راځي د ټولو څه مخکې مسکنت پر هغې باندې راځي د ټولو څه مخکې پریشانی پر هغې باندې راځي او د قرضونو هغه لاندې کېږي او د مسکنت او د نورو بوجونو هغه لاندې کېږي د الله ترتیب داسې جوړ دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې کم مصیبت پر انسان باندې راځي او چې کم غم راځي چې کم مسکنت و ناجوړي راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ويقول المصيبة كل يوم أين أتوجه يا ربي سهار هر سهار مصیبت الله تعالی څخه غوښتنه کوي یا الله د چا کور ته ورس څوک په غم باندې اخته کم څوک په ژړا باندې اخته کم الله تعالی ورته الا احبائي و اولی طاعتي چې زما محبوب انسانان دي چې زما عبادت کوي ورسه هغه په غم باندې اخته کوي هغه په ژړا باندې اخته کوي ورته دي کې زما حکمت دا دی که ابلو بیک اخبارهم چې ستا په ذریعه زه د دوی د خبرو لږ امتحان واخلم چې دوی څه سره وایي او واختبرو بیک صبرهم ای مصیبته چې ستا په خاطر زه دوی د صبر امتحان واخلم چې دوی کې صبر و برداشت څومره دی و اضاعف بیک درجاتهم چې ستا په خاطر زه د دوی په درجاتو کې بلندي وکم او اعجل لک بهم او دنیا کې او ومحا بک ذنوبهم چې ستا په خاطر زه د دوی د ګناهونو مغفرت وکم نو مصیبت هر سهار د الله تعالی څخه غوښتنه کوي الله د چا کور له ورسم الله تعالی ورته زما نږدې او مقربو بندګانو له ورس چې ستا په خاطر زه د دوی د خبرو امتحان واخم او ستا په خاطر زه د دوی د صبر امتحان واخم او ستا په خاطر باندې زه دوی ته درجات ور بلند کم او ستا په خاطر باندې زه د دوی د ګناهونو مغفرت وکم تاسو د دنیا کې ګوره چا مصیبتونه تیر چې د امت نیک انسانانو زما په الله قسم تاسو د هغې زندګۍ وګورئ د هغې عمرونه وګورئ چې هغې خپل بدنونه پر چټایانو باندې وسولول هغې د خپل زړو ارمانونه در قبره پورې ورسول او هغې په دې تمه باندې و چې د دې په عوض کې به موږ ته په قیامت کې څه راکول کېږي هغې خپله زندګي او خپل ژوند هغه ټوله د دې امت دپاره د دین په خدمت کې صرف کوي او تیری کوي د دې امت بهترین انسانان صحابه وو زموږ د عقیده د کټولو امت سره وګټې د یو صحابي د ګوتې درجې ته نسي رسېدلی صحابو ته الله تعالی داسې طاقت ورکړی و چې هغې به ورځ داسې تېروله 15 کیلو اوسپنه به د هغې د ډال په شکل په لاس کې وله او 8 کیلو اوسپنه به د هغې پر بدن باندې د زغرې په شکل وه او 6 کیلو اوسپنه به د هغې په لاس کې د تورې په شکل وه په دې لاس کې به 15 کیلو ډال ولو او په دې لاس کې به 6 کیلو توره وله او پر بدن باندې به 8 کیلو زغره وله او سهار به میدان جنگ ته ورشوسو در ماښامو پورې به په میدان جنگ کې د خپل همت ښکاره کوئ لیکن هغه صحابو باندې یو ورځ داسې وخت هم راځي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وشاته په صف کې ولاړ دي پیغمبر علیه السلام چې سلام په وګرځوی دي ټول د لوږې زپړ مخې غزار شوي دي بیا د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام راپورته کوي بیا هر یو ته جلا جلا تسلي ورکوي ورته یې خلکو د دې لوږې د دې مسکنت په عوض کې چې الله تعالی کوم جنتونه تاسو له تیار کړي دي کوم نعمتونه دي که هغه نعمتونه او جنتونه تاسو ووینئ بیا به دا لوږه او دا مسکنت او دا غربت پر ځان باندې ډېر کم وبولئ
نو مصیبت هم د الله تعالی په اجازه باندې راځي. ويقول الراحة كل يوم أين أتوجه يا ربي. راحت و خوشحالی چې سارا وزي هم د الله سم اجازه غواړي، یا الله د چا کور لورسم. الله تعالی ورته الى اعدائي و اولی معصیتی، زما دشمنانو لورسه او زما نافرمان خلکو لورسه. نن د بعضې خلکو دا عقیده ده چې کوم روشن خیال روشن فکر خلک او د دنیا د حالاتو سره متاثر خلک هغې چې کله ګایږي و یاره موږ ته ډوډۍ او شلومبې په لاس نه راځي، لیکن چې د یوروپ خلک دي د الله نافرمانه خلک دي او په کفر کې زندگی تیروي. تاسو ورسئ د هغې راحتونه وګورئ، د هغې تیاري وګورئ، د هغې وسایل وګورئ، د هغې اسباب وګورئ. زوام که چیرې دغه خبره د عزت معیار سي چې هغې خلک پر موږ باندې عزتمن تاسو په دماغ کې بولئ، نو بیا خو حضرت موسی علیه السلام د فرعون په مقابل کې راځي. حضرت موسی علیه السلام یو لنګ لري بس، چې کله خیرن سلیری ولاړ شي د کلي څخه یو ځای پر چینه باندې هغه لنګ پرېمینځي، بیا پر ډبرو اوار کړی دی لڅ ورته ناست دي، تر هغې وخته پورې چې لنګ وچیږي، بیا چې لنګ وچ شي پر بدن باندې وتړي راځي د فرعون مقابلې ته درېږي. او فرعون چې پر کم تخت باندې ناست دی د هغې تخت ټوله د سرو زرو دی، د هغې بدن ټوله په سرو زرو کې پیچلی دی. او هغې برملات دا دعوی کوي الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتی. هغه وایي موسی څه لري؟ د یو لنګ مالک دی، دی زما مقابله څنګه کوي؟ او زما سره د مصر حکومت دی، او زما سره نهرونه دي، او زما سره د مصر مال او دولت دی، موسی زما مقابله څنګه کوي؟ نو زه دا وایم که کم څوک دغه شان معیار د عزت بولي، بیا خو نعوذ بالله فرعون به در موسی علیه السلام سړی عزتمن بولي، او په دغه عقیده باندې سړی ډېر ځله د ایمانه څخه خلاصېږي. نو ګورئ راحت دا هم د الله تعالی څخه غوښتنه کوي چې زه د چا کور له ورسم. الله تعالی ورته الی اعدائي و اولی معصیتی، زما نافرمانه خلکو له ورس. ولې کای ازید بک طغیانهم، چې څومره سرکشي یې کړې د الله وایي ستا په ذریعه زه نور سرکشي ور زیاته کړم چې دغونه نور سرکشس. و اکثر بک علی غفلتهم، چې څومره غفلت یې په دماغ کې دی، الله تعالی وایي ستا په ذریعه باندې ای راحته زه د هغې خلکو د غفلت نور ور زیاتوم. و اضاعف بک عذابهم، چې ستا په خاطر زه د دوی د قیامت په عذاب کې دوچندي وکړم. و اعجل بک لهم، او ستا په خاطر که د دې څه ښه د لاسه څه وتلي د هغې عوض زه دوی ته په دنیا کې لا ورکړم چې د قیامت په میدان کې مال راسي او د دې سره یو څه نه وي. نو د الله تعالی ترتیب داسې دی چې پر کم چا باندې په دنیا کې مسکنت دی، چې پر کم چا باندې په دنیا کې ناجوړي ده، چې پر کم چا باندې په دنیا کې غربت دی، هغې د الله تعالی د محبت علامه یي. الله تعالی پر خپلو مقربینو باندې دا حالت راولي چې کله د قیامت میدان سے پیغمبر علیه السلام وایي الله به اعلان کوي این الفقهاء این الائمه این المؤذنون، زما د امت علما چیرې دي چې هغې ټوله زندگی په مسکنتو په ستړیاو کې تیره کړه؟ زما د امت امامان چیرې دي چې هغې د قوم امامت کوي؟ زما د امت مؤذنین چیرې دي چې هغې د قوم د اذان په شکل خپل مسجد ته رابالی؟ هغې خلک درې ډلې به الله تعالی نمونه یادوي، وایي درې سره ولاړ. نن زموږ په معاشره کې اذان دا د هغه چا وظیفه خلک بولي چې هغې په معاشره کې د ټولو څه کښته سړی شي، یا د مسجد طالب دی، یا د مسجد مسکین دی، یا د مسجد درفدره دی مسجد. او چې کم چا زندگی په سود کې تیریږي، د کم چا زندگی په رشوت کې تیریږي، د کم چا زندگی د الله تعالی په نافرمانی کې تیریږي، هغې پر دې خلکو باندې بډایي کوي، هغې پر دې خلکو باندې سترګې راغټه کوي، هغې دې خلکو ته یا امام ته یا مؤذن ته یا دې ته دا د ځان دپاره یو اجیر او نوکر بولي. لیکن زما دې د الله په عزت باندې قسمي چې دا ټوله دنیا د دغه رقم انسانانو ډکه سي، لا د یو موزن د پښې د خاورې ذرې ته ځان نشي رسولی چې الله تعالی موزن ته څومره قدر ورکړی دی، هغې د الله په دربار کې څومره عزت لري. پیغمبر علیه السلام یو ورځ د اذان فضیلت بیانوي چې اذان دومره فضیلت لري. حضرت عمر رضی الله عنه ورته د الله رسوله د دې معنا خو دا ده چې د دې څه وروسته به موږ پر اذان کولو باندې یو د بل په مقابل کې تورې راپورته کوو،
لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبرو که پیغمبر علیہ السلام ورته نه عمر زما امت کې یو داسې زمانه هم راځي چې خلک چې کم څوک اذان کوي هغې به د معاشرې د ټولو څخه ښکته درجې والا بولي چې کله په قادسیه کې مؤذن زخمی اذان پاته سو بیا د عربو سردارانو تورې سره راپورته کې یول اذان زما کار دی بل اذان زموږ کار دی اخر حضرت سعد رضی الله عنه د دې په مابین کې قراندازي وکړه چې په قراندازي باندې د چا نوم راپورته سو اذان بیا د هغې وظیفه وګرځېدله نو بیا به درې ډلې دي این الائمه این الفقهاء این المؤذنون علما چیرې دي امامان چیرې دي مؤذنین چیرې دي الله تعالی به د قیامت په میدان کې په اعلان سره دا ټول مخترباس بیا به الله تعالی د هغې دپاره ممبرونه ایږدي او هغې به پر ممبرو باندې ناستي او د قیامت د دې ټوله منظر ننداره به کوي چې کوم د تجارتو د مالو د دولتو د راحت والا خلک دي هغې به د الله تعالی در حسابونو لاندې د هغې سره به حساب و کتاب رواني الله تعالی به څه ورته دی خلکو ته ای خلکو انکم جعلتم نسبا وجعلتو نسبي تاسو هم په دنیا کې یو نسبنامه جوړه کړې او ما هم یو نسبنامه جوړه کړې جعلتو اکرمکم اتقاکم زما نسبنامه دا وله چې ما ته عزتمن سړی هغه څوک دی چې دنیا کې زندگی په تقوا او په پرهیز کې تېره سي ولکنکم ابیتم تاسو زما د نسبنامې څخه انکار کړی وقلتم ان فلان ابن فلان اکرم من فلان ابن فلان تاسو ویل چې پلانکی د پلانکی زوی خو ډېرې پیسې لري دا در پلانکی عزتمند دی پلانکی د پلانکی زوی خو ډېر مال و دولت لري او منصب و حکومت لري دا در پلانکی عزتمند دی ورته الیوم ازع نسبکم وارفع نسبی نن ستاسو نسبنامه ډېره کښته ده نن زما نسبنامه ډېره راپورته ده ورته این الفقهاء این الائمه این المؤذنون این المتقون ورته نن تقواداره خلک چیرې دي تقواداره خلک رامخته کوي زما په حضور کې د عزت معیار هغه تقوا ده نو زه دا وایم چې دنیا کې چې کله پر سړي باندې مصیبت راځي او مشقت راځي او پر سړي باندې غربت و مسکنت راځي نو بیا دا د الله تعالی د محبت علامه بلل کیږي دا د الله تعالی د نافرمانی علامه نه بلل کیږي حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی څخه خواست کوي وی الله انک توسع علی الکافر ته پر کافر باندې ډیره اسانی کوي د کافر د پاره اسباب هم برابرې د کافر د پاره مال او دولت هم برابرې او کافر ته ډیر د عیش او عشرت زندگی ورکوي وتضيق على المؤمن یا الله ته په دنیا کې په مؤمن سره ډیره سختی کوي که بیماری دا غم د دفع نصیب ده که لوږه دا غم د دفع نصیب ده که مسکنت دی غم د دفع نصیب دی او که د مال او دولت څخه محرومیت او بې نصیبي دا غم د مؤمن په نصیب دی یا الله ته د دې ظالم سره د دې دشمن سره دومره اساني کوي او د خپل دوست سره ولې دومره مشقت او دومره تنګي کوي یو د حضرت موسی علیه السلام سوال دی یو بل روایت کې دام راځي چې په یو ښار کې یو مؤمن مري یو کافر مري داغه مؤمن اخرنۍ خواهش دا په ذهن کې رالی چې زما ته د زیتونو څکه را په نصیب سي داغه کافر د زندګۍ اخرنۍ خواهش دا دی چې زما د ماهي غوښه خوراک نصیب سي الله تعالی دستي او ملایکه راستي هغې د دریاب څخه ماهی نسي او راوړي د هغه کافر د کور په تالاو کې ورته اچي چې د هغه کافر د زندګۍ اخرنۍ خواهش پرس او هغه ملائکه ته وایي چې د مؤمن د کور په المارۍ کې چې کوم تیل پراته دي ورڅه هغه تیل چپه کړه چې د هغې هغه اخرنۍ د زندګۍ ارمان او خواهش پرانس یو بل روایت کې راځي یو کافر دی یو مؤمن دی کافر هم دریاب ته ولاړ دی د مایانو ښکار کوي یو مؤمن هم ولاړ دی مؤمن چې کله جال وروغورځي بسم الله الرحمن الرحیم جال خالی راوځي کافر چې کله جال وروغورځي بسم الله والعزات والمنات دا د هغې د خدایانو نمونه دی هغه جال د مایانو ډک راوځي او در ماښامه پورې مؤمن دغسې زندګي تیروي او د کافر بې شماره مال و دولت او مایان په نصیب کیږي او ماښام اخرنۍ ځل چې مؤمن جال ورغورځي یو مایې کې تکیه کیږي هغې خپل کور و بچان له راوړي وایي الله بس پر دې باندې زه ستا شکر ادا کوم نو یو د موسی علیه السلام سوال دی او یو د کافر او د مسلمان د مرګ مسله ده چې د یو خواهش پوره کیږي د بل دا نه پوره کیږي او یو د مسلمان او د کافر د ښکار مسله ده چې د مسلمان سره دومره سختی ده د کافر سره دومره اسانی ده نو الله تعالی حضرت موسی علیه السلام چې کله خواست وکړي چې الله دې کې حکمت څه دی
الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام ته جواب نور کی ورته موسی ته ورسه یو ځل د جنت منظر وګوره د جنت پر سر تیر سه بیا مال راس حضرت موسی علیہ السلام چې ورله د جنت منظر یو کتله دوباره د الله تعالی حضور تراله حضرت موسی علیہ السلام ته الله تعالی د جنت منظر ورښکارا کله د غي سورسته د الله تعالی حضور ته ودرېده الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام ته موسی ما خود مسلمان د پاره دغه ځای تیار کړی دی حضرت موسی علیہ السلام سورته وی فبعزتي وجلالي يلا زما د ستا په عزت او جلال قسمي لو كان مقطوع اليدين والرجلين کچيري د دې سړي سلور سره لاسونه او پښې دواړه لاسونه او دواړه پښې پریوي د انسان بدن صرف یو منډوي وکانه مکبا علی وجهه او ټول زندگی داسې تیری چې دی پر دې مخ باندې سکیږ او عمر سونه وکانه وعاش الدهر كله او ټول زندگی د ابتدا د دنیا سونه سه در قیامت پورې د ټول زندگی د عمر حالانکه دغه رقم زندگی چې د سړی لاسونه او پښې پری او سړی در هر ضرورت پورې پر مخ باندې سکیږي نو دا رقم زندگی یو ورځ پر سړی باندې مشکل ده لیکن د غسړی زندگی د ټولي زندگی د عمر مقدار ورته وکانه میسره هذا هغه صرف د دې جنت پر سر یو ځل تیریش لا دې زما ستا په عزت او جلال قسمی چې لم ير شر قط دې سړی په ټوله زندگی کې تکلیف نه دی لیدلی هغه د جنت یو منظر هغه د جنت پر سر تیریدل هغه د جنت رڼا هغه د جنت خوشبوئی هغه به د دماغ څخه داسې د تکلیفونه لري کې د د عقیده چې پر ما په ټوله زندگی کې یو بیشته تکلیف تیر شوی نه دی الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام ته دویم ځل د جهنم منظر ورښکاره کړ حضرت موسی علیہ السلام چې جهنم ته ګوري و یا ربي فبعزتي وجلالي یا الله زما د ستا په عزت او جلال باندې قسمی لو ملک الدهر كله کدا سړی د ټول مځکې د کورې حاکم او مالک او وعاش الدهر كله او زندگی داسې چې د ابتدا صدر انتها پورې چې د دنیا څومره زندگی د دومره عمر زندگی ده د ابتدا صدر انتها پورې د ټوله زندگی ده او د ابتدا صدر انتها پورې د ټول مځکې د کورې حاکم او مالک دی او د ټول مځکې د کورې راحتونه او عزتونه دا یوازې د په نصیب دي او د واحد بلا شریک پر دې مځکه حکومت کوي وکانه میسره هذا هغه غریب دی زیل راځي ورته زما د ستا په عزت او جلال قسمی لم ير خیر قط چې دې سړي په دنیا کې راحت نه دی لیدلی د دې ځای یو منظر او د دې ځای یو استوګنه او د دې ځای یو غړی زندگی تیرول دا به د هغې د دماغ څخه داسې وباسي لکه د چې په ټوله دنیا کې د راحت ورځ نه لیدلی او نه په ټوله دنیا کې د راحت ذره لیدلی بیا به د دوی په داسې عذابو کې ځان مبتلا وویني نو زه دا وایم چې د دنیا زندگی دا د مشکلاتو سره راځي پر انسان بیماری راځي پر انسان مسکنت راځي انسان در قرضونو در بوج لاندې کیږي او انسان د نورو تکلیفونو سره مخامخ کیږي کچیرې په هغه تکالیفو کې د انسان توجه الله ته انسان توبه کوي استغفار وایي خپل رب ته ژړا کوي او د خپل رب سره د هغې لرېوالی غواړي بیا خو دا تکلیفونه پر دې بنده باندې د الله رحمت دی او په دې سره الله تعالی د بنده ګناهونه رژوي او په دې سره الله تعالی د بنده درجې بلندوي او کچیرې د دې تکلیفو په وخت کې د انسان توجه د الله تعالی طرف ته نه وي انسان د الله سره رابطه کمه کړي انسان د الله سره ژړا کمه کړي انسان د الله تعالی سره غوښتنه کمه کړي او په نورو ذرایعو سره د دې تکلیف لرېوالی غواړي حکومت له دی زغلي او دغه رقم اسپتال له دی زغلي ډاکټر له دی زغلي لیکن د الله تعالی سره د دعا او وسته کمه ده په دې پوه سه چې پر دې غریب باندې د الله تعالی قهر دی او دغه تکلیف د الله عذاب دی او دا تکلیف د د لپاره د الله تعالی د نافرمانی علامه ده او الله تعالی د په نافرمانو بندگانو کې شماري او د ګناه اصلي سزا به د په آخرت کې ورکوي او په دنیا کې هم د ګناه څخه ور باندې کوي اوس تکلیف کې څه حکمتونه دي چې الله یې راولي نو که زندگی و د هغې متعلق ور روانه جمعه کې خبره کو الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي واخر